د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان مشورو کړو او ما د تویلیو چې کله د نبوت نبی علیہ السلام دعوا وکړه الله نبی او رسول راولېږه نو بعضې کسان به مسلمانېدل او بعضو به مخالفت کو اکثرو مخالفت کو جګړې جوړې شوې او ډېر کمزوري صحابه کرام چې هغې غلامانو یا وینځې وې هغې سره ظلمونه شروع شو تر دې حده پورې چې د بعضې سره دومره ظلمونه وشو چې د هغې واقعات او د هغې داستان ویلم ګران دي خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل نبی علیہ السلام ته عرض وکړو دا هغه وخت و چې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې پټ تبلیغ کوو دار ارقم د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ د هغه کور و د هغه په کور کې به ناست و پټ به خپلو ملګرو ته دین خاو دعوت به ورکاو او چې څوک به مسلمانېدل نو پټ به راتلل د کافرو دومره زور و چې ښکاره چا د کلمې نوم نشو اخیستی تقریبا یو کم څلوېښتو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسېد نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته عرض وکړو د الله رسوله بار وتل پکار دی کولو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام پې زړه نو هغه وی لږ صبر وکړې زه به هغه کوم چې ما ته الله وفرمایي چې الله نه ویلې نه کوم و ابوبکر صدیق کلک شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه و بار ووته او د بیت الله په مخ کې ودرېدل او حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړ د کلمې د توحید اشهد ان لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل رب نشته بل خدای نشته هغې خو شرک کو د الله نه ما سوی نورو خدایانو ته سجدې کولې یو بوت یې د باران دپاره مقرر کړی باران سوال به د هغه نه کو بل بوت یې د بچو دپاره مقرر کړی بچو سوالونه به د هغه نه کول بل یې د مال او د دولت دپاره مقرر کړی د مال او د دولت سوال به د هغه نه کو بل یې د تجارت دپاره مقرر کړی چې تجارت کې به کامیابي د ده نه حاصلو دا قهر د خدای خته خلکو هلکه دا ټول کارونه د چا دي دا د الله دی ګورې بچي به هم خدای نه غواړئ مال دولت او په تجارت کې ګټه هر څه به د الله نه غواړئ او روغ صحت به هم د الله درکوي اوس هم د بعضې خلکو د زیارتونو متعلق دا عقیده ده هلکه دا زیارت ته ځم دانې به مې ښه کېږي دا د دانو سپیشلیست دی او دی بل زیارت لازم دا د بادو ډاکټر دی دله چې لاړ شم باد به مې ښه کېږي دا غلطې خبرې دي زیارتونو له تلل په خپل ځای ښه دي اخو بوتانو هغې له تلل ګناه وه شرک و کفر و زیارت له تلل هغسې نه ده د زیارتونو متعلق په خپله نبي علیه السلام فرمایي یو وخت کې حکم کړی وی زیارتونو له به نه ځئ ځکه خلکو به په زیارتونو کې د ګناه کارونه کول او شرکي کارونه به یې کول همدقه چل به یې کو لکه دا زمونږ خلک چې اوس کم کارونه په پنجاب کې خصوصا کوي سجدې به یې ورته کولې اوس هم پنجاب کې زیارتونو ته خلک سجدې کوي دغه قصه شروع ونو نبي علیه السلام مې بلکل به زیارتونو له نه ځئ نو چې کله بیا د خلکو هغه تربیت شو او د خلکو ذهني سوچ برابر که نبی علیہ السلام مبارک نو بیا ورته اعلان وکړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه تاسو به د جاهلیت رسمونه پکې رواج و اوس برابر شو قصه سمه شوه نو اوس اجازت دی که تاسو ځای زیارت ته لاړ شئ سړي ته آخرت را یادوي د نیکانو خلکو قبرونو له یا زیارتونو له تلل د شریعت مطابق دا جایز دی دا منع نه ده خو نو داسې خو به نه کوې چې دا باد ښه کوي او دا دانې ښه کوي دا زیارت او دا زیارت بچي ورکوي او دله به 2 غوټې ورکړي دربوله نو 2 زامن به دې کېږي او که 3 دې ورکړه 3 زامن به دې کېږي
دا پکې شریعت کې ګناه ده. دا ارس خیر او شر دا د چا په لاس کې دي؟ دا الله په لاس کې دي. دا به خدای نه غواړي. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وی که ضرر درته ورسېد، ګوره حصر دی، عربی کې حصر ورته وایي. حصر مضبوطه جمله ده. ضرر درته ورسېږي په مال کې دانه ورخیږي، تبه راشي، تکلیف راشي، فلا کاشف له الا هو. معنا دا ده چې بې د الله نه بل څوک دا تکلیف نشي لرکولی. دا زیارتونه دا نیکان خلک چې دی جمدي او دی به محتاج شو، دی به چا نه سوال کو؟ دا چې ته وایې چې دانې رالخه کوي، دا دانو والا زیارت چې بیمار به شو دانې به راوختې، ځان له به په خپله دانې جوړولو کې خدای ته به یې سوال کو. دونه سوچ زمونږ نشته. وی دا ذمہ داری اخیستې ده په مندانو. خدای پاک هغه څیزونه رواج دی که نه، هغه شی شته څه ناسه او دله ځم بعد به مې ښه کېږي. دا نیک سړی و، بزرګ و، موږ د زیارتونو بد به نه وی، توهین به نه کوې. دا نیک سړی و، خو که په ده به باد رالل نو دی به چالته یا به ډاکټر نه علاج کو یا د حکیم نه، یا به لوی الله ته چغه واله، الله نه به سوال کو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مؤکده جمله ده او تاکیدي او حصر دی پکې چې که کوم خیر درته الله رسول غواړي څوک یې در نشي خوا کولی. مالک د خیر او د شر الله دی، بنده مالک د خیر او د شر نه دی. شریعت مطابق لاړ شه. بالکل نبی علیہ السلام به پخپله د بقیع مقبرې ته ته او د شهدای احد نیکانو اولیاء و صالحینو نبی علیہ السلام به د احد شهداو له پخپله ته حضرت حمزه رضی الله عنه هغه لوی شهیدانو له به ته. لیکن دا غوښتنې او دا سوال کول چې ماله بیماري جوړه کا او ماله دا چلو کو ماله دا چلو کا، دا د یو که نه پخوا به د پنځو کې خلک بوله تلل، هغې عجیبه رواج و ډولکې به پکې پروت و. شکر دی چې هغه شی اوس خدای پاک ختم کړ. نو چې څوک د چا به تبه ونه وله بلا وی ډب د غاړې لاله او زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله او ډولکي له به یې ډنګ ورکړ، غاړې ته به یې ډولکی اچو. دا غلط رواجونه دلته زمونږ په دغه کندې په غاړه هغه سوری شوه نه وه څه. موږ ماشومان و سوری شوه وه، په ماشوم به سوری وشوی پکې وردن نه که پورې پورې به یې کته وی دې سره به تې سوری لر شي او ماشوړی به یې تې تاو. شکر دی دا څیزونو دین خلکو کې راغی، خلک دیندار شو د دې څیزونو نه خدای پاک. او دا شوبې او شکونه خلکو ته شیطان پړه کې اچوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په چا په وجود کې ورننوځي نو څه چل پکې پیدا کړي. ګوره حضور پاک فرمایي نو بیا ورته وی دې فلانکي له لاړ شه چې دا جوړ دي کي، نو چې هلته لاړ شي نو شیطان ترې روځي. نو خلکو ته وی وګوره که نه جوړ شو، وی دا پکې شیطان ننوتې وسوسه ورته واچوي. نو مالک د خیر او د شر به څوک ګڼو؟ لوی الله به ګڼو. دا نور اسباب دي او واسطې دي او ذرایع دي. اسباب ډاکټر دی جوړولی نشي، دا ستا یو سبب دی. ښه دقه رنګې که نیکانو بزرګانو له ځې نو دعا ته یې غواړه، وی ما دپاره دعا وکړه، دعا به دله وکړي. دا یو ډېره لویه خبره ده. ما له دعا وغواړه، به دله دعا وکړي د خدای په دربار کې. څه کلمات به درته وښیي، هغه کلمات به شروع کړي، اوراد به شروع کړي، نو بیا د نیکانو دعاګانې خدای پاک قبلوي. دا جدا طریقه شو. نو جناب دی دا بوتان جوړ کړي، دا د باران دی او دا د سوري دی او دا د فلانکي دی او دا د فلانکي دی. نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله. د دې خبرې ګوی ورکوم، عقیده مې دا ده چې د عبادت لایق څوک دی؟ یو الله، بل څوک نشته. سر به د الله ته لګو، بل چاته به نه لګو. زما د قسمې په دې جومات کې درته وایم، یو ځل لاهور ته تللی سید علي حجویري رحمت الله علیه دا خلک ورته دا تاګنج بخ شول. دا نوم مو له دې غلطو خلکو ایښودی دی. خپل نوم یې سید علي حجویري دی. دا ډېر لوی بزرګ سړی تېر شوی او ډېر لوی نیک سړی تېر شوی. قسم مې دی په خدای یو سړی مې ولید چې قبلې ته یې شا کړه او د هغه قبر ته یې مخکې په سجده یې ورته ولګوله. او دې زیارتونو کې داسې طریقې جوړې کړي چې خلک ورشي نو سجدې ورته لګوي. الله عبادت خو یوازې دا نه چې مونځ ورته کوې، په داسې طریقه د یو چا تعظیم کول
چې ځان انتهایی عاجزه کې او غلوې کې او د خپلو کارونو متصرف یې وګڼئ چې ما له خیر او شر راکولی شي بچي راکولی شي دې ته شرک وایي هره ګناه ورته خدای وبخي چې توبه دې نه ایستلې او شرک ته خدای نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء توبه دې وایستله خو شرک هم بخي خو که بې توبې لاړې نو نور ګناهونه که د خدای خوښ وي درته به یې وبخي معاف پې کړي پیغمبر به سپارش وکړي بچي به دې سپارش وکړي عالمان صالحان خو شرک الله وایي بلکل نه بخم همیشه لپاره به جهنم کې پروتي الله دې مساتي دې شرک د رد دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راوړی اعلان یې وکړ واشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې ګوی کو چې نبی علیه السلام د خدای مبارک استازی دی او ښکلی پیغمبر چې دا اعلان یې وکړ نو بس خلک په ابوبکر راغونډ شو ټول کافران راغونډ شو چې ښه ښکارم قصې شروع کړې حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه دومره یې ووهه چې دا پوزه د غریب ماته شوه په مخ یې وینې وبهېدې ډېر زیات زخمی شو او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بلکل صحابه غریبانان نورم واهلی شو خو منتشر شو حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلک رالل او دې بېهوشه یوړ کور ته بېهوشه یوړ او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ شي حالانکه ابوبکر څه ماشوم راکوټې سړی نو او نه غلام عمره و د مکې د بنو تیم قبیلې په سردارانو کې لوی سردار خلکو به قدر کو قوم د حضرت ابوبکر راغی غیله غوسه ورله چې دا زمونږ دا مشر دا سړی دا ولې دې خلکو هغه راغی قومې او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ وی زمونږ سړی که مسلمان دی او د پلار نیکه دین یې پرېښی دی اپېښه خپل کار یې پېښه ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق قوم کافر دی مسلمان نه دی وخت کې خو بیا هم پې خفه دي او وی که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلانکي فلانکي نه به انتقام وي دا زمونږ اعلان خلک هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکار چې بېهوشه شو دې بېهوشه پروت دی مور ورته ناسته ده ام الخیر او څوک لاسونه مږي څوک ورله خپې مږي څوک ورله ګوتې مږي څوک ورته چغې وایي سهار بېهوشه او مازدیګر په هوش کې راغی نو چې څنګه په هوش کې راغی لومبې تپوس یې وکړ لومبې خلک ورته او کافر ته تودي ځکه مسلمانان خو نشته هغه سره د نبي علیه السلام دار ارقم ته څو خپلو کورونو ته لاړل لومبې تپوس یې دا وکړه وی ما ته د نبي علیه السلام حال ووایه چې هغه به څنګه هم به تپوس خلق ته ټول خوار شو ملامته کوي چې د هغه د لاسه خو د باینده تکلیفونه تیر شو د هغه د لاسه بېهوشه شوې او دا وینې د نه توی شوې او چې د سترګې وغړولې نو بیا هم د هغه تپوس کې نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان شو هغه وی نه ما ته فورا پته الو وایې مور ولا الوه پخه کړه نرم خوراک بېهوشه دی چې دا خولې نه هم وینې بېږي چې دا الوه وخوري بچې دا وخوره لږ د یو بوډۍ طبیعت برابر شي ساره داسې بېهوشه دا لږ یې اوبه وڅښه چې لږه تنده دې ختمه شي وی مورې تر څو چې د نبي علیه السلام د حال نه نه خبر قسم دې که دا اوبه سک وکړم او دې خوراک له دې خوله مې یوسم دې ته محبت او مینه وه ما له فورا د نبي علیه السلام خبر راکې مور هم ورته ملامته کوي مورې خبرې رستو دي ما ته د خپل جانان الو وایه زما محبوب کم ځای دی څنګه دی ځکه وال ټکول شروع شو اب هم زخمي اب هم خوږي خامخا به زخمي به خوږ به ما تعالی وایه وی مونږ ته څه خبر وي مونږ ته څه پته لګي وی د عمر خور د ام جمیل وی هغې ته پته لګي هغې نه تپوس وکړي نو بچی دی بیا مور یې کافره ده لا مسلمان نه دی خو بچی دی په بچي خامخا د خلکو رحم راځي نو مور یې زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کره وی زه راغلی یم زما زوی دی ابوبکر او دقسې ساره داسې والی شوی دی او بېهوشه پروت او تږي دی نهر نهور د وینې ته بیږي خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم نو موږ خو مونږ ته څه پته ده چې به کوم ځای کې وي او وی ته یې راته یاده کړې چې د هغې نه تپوس وکړې هغه غریبه ویارېده چې که زه الو یم هسې نه ما له څوک تکلیف را نه کړي وی څوک ابوبکر زه خو یې نه پېژنم ځان یې ناغرضه کړ نو خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی وی زما زوی رې ستا نوم یې اخیستی دی وی د بل چا به یې اخیستی زه خو یې نه پېژنم یاره وی تورېږه چې ته دونه په دې خپل بچي پریشان یې در سره ځم چې زه یې وګورم په خپله
ځان یې ناجاڼه کړ چې دا به څوک وي. نو راغله، نو چې راغله حضرت ابوبکر ته یې وکتل نو په ژړا شوه ورته. هغې خو پېژندل مسلمان رور په ژړا شوه. نو ته فورا حضرت ابوبکر تپوس کوي ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته د خپل محبوب ذکر راته وکړه څنګه دی. نو هغه یارېده، مور ته اشاره وکړه، وی مور دې ولاړه ده. وی مه یارېږه ته وایه، وی په خیر دی، ټیک ټاک دی. وی کوم ځای دی؟ وی دار ارقم کې دی. وی ما ولا بوځئ. مور ورته یې بچې دا لږ خوراک وخوری. مور چې مې نبي علیه السلام په دې سترګو نه لیدي قسم دی که ګوتې یوسي. پریشان یم، خامخا په هغه به غذار شوي زخمي به زه به وینم نبي علیه السلام. نو پاسېدی کوم ځای شو؟ په څو کس یې ونیوه. مور ورسره شوه، د عمر خور ورسره شوه. وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي نو لاړ به شو. هسې نه په لاره څوک ګوتو له مخې له درشي بیا غذارونه کړي. نو چې نبي علیه السلام لا ورورسېد او پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېر یې وژړل او صحابه هم ورته وژړل او نبي علیه السلام هم ورته وژړل. وی د الله رسوله چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو، جوړ شوم، ټیک شوم. د الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه. مور یې کلکه کافره وه. دوی سره به جنګ کو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به یې ورسره کولې. پلار نیکه دین دې پرېښود او وار ټکول به خورې. وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کړي. نبي علیه السلام لاس اوچت کړ، یا الله د ابوبکر دا مور مسلمانه کړي. فورا خدای هغه مسلمانه کړه، مور یې مسلمانه شو. د حضرت ابوبکر غوندې شخصیت پای دا تکلیف تیر شو. داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه د هغه واقعیت خو درته معلوم او به یې نیوه. نو د مکې په شګو به یې څملو، په ګرمه شګو، او بیا به ګرم ځای یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار. وی رضا هغه ځای راته ښیم چې هغه بلال به یې ورته بوته. الله ته پته ده، تاریخ کې څه ذکر نشته، خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوی دی. نو ما چې هغه علاقه وکتله، شګ او ګرم او کاڼي او داسې یو کویم پکې شال غوندې او د کیکر بوټي و پکې ډېر زیاته. ما ته دا ځای دی، دا په شګو به یې سملو. او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به یې ګرمې تیږې راواغېشتې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به یې وله په دې سینه د پاسه کېښوله. هغې توبه مو او چې دې ته ساه نشي اخیستی، مړ شي په دې کې. او چې کم زخم به جوړ شو شګې به یې وله واچولې پکې او په دې هم نه پرېښوده. ماشومانو له به چوکې ورکړې، غنو والا چوکې، ازغو والا چوکې، ویشه به دې وهی، دې به راګیر که وهه به. او د هغه د خوله کې یو ټکې بس پروت و، الله احد الله احد الله یک تنها دی، خدای شریک نه دی. دا بنیادی چیز دی ګورئ، الله یک تنها دی، شریک نه لري. څه معنا؟ په ذات کې یو دی. او یاد وساتئ ورونو ګورئ چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګڼئ، دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ثابت دی. د الله چې کوم خاص صفت دی دا چا له ثابت دی؟ بنده له. دا هم شرک دی، دا هم کفر دی. د بنده او د خدای منځ کې فرق بساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی، لیکن الله نه کم دی، الله نه کم دی. حضرت عبدالرحمن بابا څه وایي؟ وی داسې څنګه دی، خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نور کل واړه صفت دی په رښتیا. او عربي شاعر وایي لا یمکن الثنا کما کانا، وی هغسې ثنې نشم ویلی چې د پیغمبر د شان سره مناسب ده، نشم هغسې تعریف کولی. خو دونه به ویم چې بعدس خدا بزرگ توی قصه مخت، وی دونه به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه د مرتبه اوچته، خو خدای نه دی. ګورې خدای نه دی. او د الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابتوي. که نبی علیه السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا د الله خاص صفت مونږ ثابت کو، کندې ته پرېږدو، طبیعت ته پرېږدو. هر ځای هر وخت موجود څوک دی؟ دا صفت په الله کې. او هغه څیزونه چې زمونږ په سترګو په لاسونو کې نه راځي، عقل کې نه راځي، چې هغې ته د غیب او علم وایي، دا چا سره ښایېږي؟ الله سره. بنده له به نه ثابت، خطا دې څوک نه کوي.
نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبي علیه السلام جګړه وه په دقه څیز جګړه وه نه په بادشاه و نه په مال و نه په دولت. نو شرک فی الذات چې دوه خدایان ګڼي، شرک فی الصفات چې د الله خاص صفت چاله ثابت کې بنده، شرک فی الربوبیت هلکه وایي دا پالونکی خو الله دی، وایي دا فلانکي هم لویول کوي او غټول کوي، دی هم پالل کوي، دا شرک دا هم د چا صفت دی؟ دا ربوبیت د الله صفت بنده له به نه ثابت دی، فرق به ثابت دی. بهر کې زمارونو حضرت بلال به ووه او داسې به په چامکینونو ووهه چې وینې به د غریب نه بهېدې او د هغه دقه یو اواز و الله احد، الله یکتا دی، شریک نه لري، نه په ذات کې نه په صفتونو کې نه په کارونو کې، نه دوه خدایان شته نه درې شته، یو دی، او نه د خدای صفتونه په بل چا کې شته، او نه د الله په شان کارونه بل څوک کوي، بل څوک نشي کوي. بچی به خدای درکوي، شفا به الله درکوي، خیر او شر د الله په لاس کې دی، الله به درکوي. نور سپوږمۍ خدای پیدا کوي، انسان الله پیدا کړی دی، خدای به فنا کوي، د اختیار الله بل چاله نه دی ورکړی. نو دی به بیا ووهه یو ځل حضرت ابوبکر صدیق په لاره روانو او په دې غریب لوبې کېدې، نو ماشومان یې موی او لوی یې موی، په کاڼو یې مولي او په چامکینو یې موی، او دا پرېږده او دی وی نه الله احد. د حضرت ابوبکر په زړه وسوځېد. مالک ته وله وی دا مرۍ خرڅی نه؟ وی ولې نه خرڅو؟ وی په څو یې خرڅی؟ وی په دومره پیسو. بس لاړ کور ته پیسې راوړې ولې یې ورکړې. ابوبکر یې مونږ خو ډېر هوښیار ګڼلې، دا د دومره پیسو خو نو په دې خو د په شان لس مریان کېږي، او دې خو د خدمت هم نه ټوله شپه دغه احد احد چغې وایي، دې خو د خدمت هم نه دی، د کار هم نه دی، او دومره پیسې دې پرې راکړې. وایي بس ته پرېږده ده کې چې کوم کمالات دي دا په بل چا کې نشته، ما دې پېژندلې. نو چې کور ته یې راوست نو بلال ورته څه وایي؟ د حبشې او د حبشې او ورته څه وایي؟ وایي ابوبکر ځان له دې اغشتیم که خدای له دې اغشتیم؟ الله اکبر. که ځان له دې اغشتیم نو ښایه راته کار چې څه کار یې چې درله وکړم، او که خپل رب له دې اغشتیم ما ورب پرېږده چې د خپل رب عبادت وکړم، ما خپل خدای ته پرېږده. که ځان له دې اغشتیم کوم خدمت. وی نه ما ځان له نه اغشتیم، الله له اغشتیم، او زه د نن نه پسه ځالې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو، وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، وی ابو بکر هم زمونږ سردار دی او وی زمونږ سردار یې آزاد. بلال ته سردار وی، اعتق سیدنا زمونږ سردار یې آزاد که د غلامیان یې بچ کړي. حضرت عمار او حضرت یاسر، الله اکبر، داسې به یې ووهل، داسې حضرت یاسر رضی الله عنه په والو ټکولو شهید که غریب، وهاب یې اوچته او راخلاصو به، او په دې خپو کې به ورته پړي واچول او په ځمکه به یې راښکه. جنګ په څه دی هیرونو؟ په دې نه دی چې پیسې، دولت، مال، بادشاهي، دقه یو ټکي باندې جګړه ده چې هغه به وي الله احد، الله یو دی، هغوی به خدای له شریک ګڼي، دقه یو ټکي باندې جګړه ده، الله احد، جګړه په دې ده. نو دومره یې ووهه چې غریب شهید شو، شهید حضرت یاسر. او بیبی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه هم شهیده کړه، او په دومره بې دردۍ یې شهیده کړه چې د هغې مثال نشي پیش کېدی. اوښې یې راوسته نو د خپې پورې وله پړې وتړه، او یو پړی د اوښې پورې وتړه، بل پړی دیغ پورې وتړه، د خپې پورې، او هلته یې اوښې پورې وتړه، او دې دواړو اوښو ته ابوجهل وی دا اوښې روانې کړې. اوښې خو ډېر لوی طاقت یې چې روانې کړې، دا خپې د غریبې کولاو شو، نو په جړا شو، نو یې ودروېده اوښې، اوښې پې وتړه. وی مه درته وایم چې نشي ټینګېدی که نه دې سزا ته، په منځ به دې شلو ټینګېدی نشي، زه درته وایم که نه پرېږدې دا نوي دین دی او دا زوړ دین دی قبول کړه. وی نه. وی ولې جاړل ولې؟ وی ما خو په دې تکلیف نه دی جړلی چې دا تاسو ما په منځ شلوی، په دې مې نه دی جړلی، جاړم په دې چې ډېره ټپی مو پوټینۍ غوندې ساه مې ده، اوس به مې په منځ دوه ځایه کې ساه به رانه وخېږي، جاړم په دې چې ارمان او افسوس زما په وجود څومره ویښته دي دومره ما کې ساګانې وي، او هره ساه مې په دغه طریقه
د الله د دین نه قربان کړی دی په دې جام نو بیا یې ورسره ډېر ظلم وکړ یو نیزه یې راواغېسته او په هغې باندې ول ډېر د حیا په ځای کې غزار وکړو په هغې کې شهید کړل دا د دین دپاره قربانۍ دي ګوره موږ څه وکړل موږ هغه څیز دپاره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ له لار روان دی هېڅ هم نشته موږ څه وکړل موږ دین له څه قرباني ورکړه جماعتونو پورې مونږ خنداګانې کوو په علماو پورې مونږ خنداګانې کوو د دین نښې خو نن ستاسو دقه دي پیغمبر خو نشته چې ته د هغه لاس ښکل کې صحابه خو نشته چې د هغه لاس ښکل کې خو چې څوک درته د پیغمبر دین ښیي او په کوم ځای کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي دغه دین دی که نه مسلمانه سوچ نه کې علماو پسې ته کنځل کې تا نه څه پیسې دنه نه غواړي دولت دنه نه غواړي دین درته ښیي مونځ درته ښیي قرآن درته ښیي نیکي درته ښیي جنت لار درته ښیي دوزخ نه دې بچ کوي په دې دومره ورځو کې څو کال وشو زما تاسو سره ما درنه چې ته د دنیا مطالبه کړ دغه چنده درته نه جومات له غواړم خپل کور لی نه غواړم تاسو مخکې په دې جومات ته پاسه لګي دا دې تاسو یې وینئ خپل لاس کې هم نه خو دا چې راغلم یو شین شو خدای دپاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا جوړ کړي د دوزخ نه خدای بچ دا علما هم دقه کار جومات کې څه کېږي دغه رنګې وګورئ تاسو دا نیکان خلک تبلیغ والا او دا نور دوستان څه وایي درته خو دین درته بیان طالبان ستاسو په ټوکړو لګیا دي نو څه کوي نو خو دین زده کوي که نه قرآن زده کوي دین زده کوي نو ته ته طالب دشمن نو ته د جومات دشمن نو ته د مدرسې دشمن مدرسه کې څه دي خو د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي که نه مدرسه کې څه شی دی د پیغمبر حدیث پکې ښودلی کېږي که نه نو سکول سره دشمني نه کوې یونیورسټۍ سره یې نه کوې او د خدای قرآن سره کې علماو سره کې نیکانو سره کې ګیرې ته سپک ګورې پټکي ته سپک ګورې ولې ته خدای نه منې ته قیامت نه منې قبر نه منې دې له به نه دی ټول عمر به جم دی دا صحابه ستا پیشوایان نو دوی څه کړي دي تاسو وکړه او غلطۍ کمې خو په هر چا کې وي نو دا خو د څوارلسمه صدي ده دا خو د صحابو صدي نه ده غلطۍ په چا کې نشته دې قربانو ته وګوره که نه دا به د قیامت په ورځ د دې حساب کېږي احتساب به خدای کوي سمیه به مدرئ چې دې څه کړي دي ستا مور څه کړي دي بلال به مدرئ دا مې نیازبینو ده څه کړي دي تا څه کړي دي دا یاسر به مدرئ رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي بیا به موږ څه کوو رسول الله مبارک به م ولاړ حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي او پیغمبران به م ولاړي قرآن به دې م ولاړي دا قرآن هسه وړې خبرې خو نه دي د دنیا ژوند دې تېر به شي چې په قبر ورلې خدای خبر څونه موده به قبر کې پروت دی او د قیامت لویه ورځ را روانه ده خو الله بس نه پیدا کړی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو څه چې ما بس د ماشومانو لوبو ټوک ماشومان چې دا غویان او جوړی او ټس ولا ورکې ماتې کې خټې ما لوبو ټوکو له جوړ کړی ما خو لوبو ټوکو نه جوړ بی بی سمیه په دغه طریقه شهید حضرت عمار به وګورئ حضرت عمار رضی الله عنه خو بچ شو بیا لیکن الله غله بیا لوی مرتبه ورکړي مسجد قباء کې چې کله نبی علیہ السلام جوړو دی حضرت عمار به خلق و یو خخته وړله د به دوه خخته راوړل نبی علیہ السلام چې وتو قتل ویح عمار تقتله الفئه الباغيه باغی ډله به دې وجني ته به شهید کېږي د باغیانو د لاسه دا یو معجزه شوه د نبی علیہ السلام کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي وي د وروستو زمانې هغې ته معجزه وایي دا عادت او دا عقل نه بعد دا د پیغمبر معجزه ده دا همیشه دي چې کله خدای وغواړي نو وي او چې کله خدای ونه غواړي ني د ډېرې څیزونه نه دي وي د ډېرو یې ویلي دي د ډېرو ورته پته و د ډېرو نه و د لږو نه و نو په جنګ صفین کې دی غریب ولګېد زخمی شو چاته وې مال اوبه راوړی حضرت عمار نو چې اوبه یې وله راوړی هغه سړي وله د اوبو په ځای پی راوړ
محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې پیل لږ ساعت پس به آخر به پیش کې تی به ستا اخري مشروبي دا باقي دی ډېره لویه مبارکي چې عمار ته چې نن پس د خپلو دوستانو محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې پیل لږ ساعت پس به آخر به پیش کې تی به ستا اخري مشروبي دا باقي دی څکې وایي دا مې اخري مشروب دی او ډېر خوشحاله یم نن ډېره لویه مبارکي دی عمار ته چې نن په د خپلو دوستانو سره ملاقات کوي او سر دې لاړه وختل دوی کسی کې د دین خدمت کوي اسانه خبره خو دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه وي تاسو به جملې پرېږدئ نو شرک او کفر خو د هغوی دین او صحابه به هغې کې منځ کې چغه وایي ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډېره سخته ګستاخي وکړه ډېرې کنځلې یې ورته وکړې داسې کنځلې یې ورته وکړه چې نبي علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه کړ په زور یې پاک چپ وغږ یې ونه کړ هېڅ یې ونه ویل دې کې حضرت حمزه ته یو ښکار نه پرېږدي د ښکار نه راغی لینده او غشې ورسره یو ښځې ورته الوې یاره حمزه ارمان که لږ ساعت مخکې راغلی وي درواره حالت دې لیدلی وي ویه څنګه وی نن خو ته ابوجهل ډېر زیات بد رګوي وی ښه وی یو بس نیغ دغه به عادت ته و چې دی به نه دا ښکار ده چې به راغی نو بیت الله له به ته نیغ ورغی بیت الله بس ابوجهل پکې ناست و ډله ورسره وه هغه لینده یو چته کړه دغه شی هغه لینده او ابوجهل دی کپرې دی راوبروله وی تا زما رواره سره کار څه دی هغه خپل دین او ستا خپل دین او که ایمان د کې او نرې را میدان ده شه داسې سخت شړقې په سر ورکړي چې د ابوجهل د سر نه وینې روانه شي او وی ځکه نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور را دی خوشي خلک ورپسې پاسېدل خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی عمر واره ډېر بې عزته کړی دی خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه ووی زور دین مې پرېښود نوی دین مې قبول کړ دا مې څو کړل وی ټوله شپه مې خوب ونه کړ نو وی سهار رالم بیت الله سره ودرېدم نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې خدایه ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوی دین مې اعلان وکړ جذباتو کې رالم غصه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی خدای چې کوم حق یې هغه راته وښیې وی پروردګار راته حق وښو ټول شکونه مې ختم شو ایمان راله خدای اړه کې مضبوط کړ د هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړه مسلمان شو چاته به تکلیفونه رسېدل څوک به وهلې کېدل او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلې وه هغه مسلمانېدل حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتړه پوزکي به یې تګیر چاپېره تاو کړه او په پړي به یې وتړه او تر ته خو تر خو د پلار په دی وي څوک ورته غږ نشي کولی حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان دی او د پاسه به یې پې پوزکي وتړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کوه دا تکلیفونه لیکن الله ورسره څه وکړل دې خلکو سره دا یو په یو نبي علیه السلام شمېرلی دي یو په یو یې په ګوته کړي دي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي عمر فی الجنه جنت ته به ځي عثمان فی الجنه جنت ته به ځي علی فی الجنه جنت ته به ځي یو 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 یې په ګوته ښودلی دي شمېرلی دي یو یو کس کفارو میټینګ وکړو وی یاره نبی علیه السلام متعلق دی به څه چل ورسره دا خو زمونږ ډېر خلک روان دي ورو یو یو کس یې ملګري کېږي دا عمر پکې نوجوان حضرت عمر رضی الله تورې واغېسته مړه وي تاسو له چل نه درځي ما له راځي دغه دې ورلم دلته کښېنئ خوځئ ما اله به زه کور ته ځم ډوډۍ به خورم اوبه به څکم تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی دلته مې دله نی راوړ بس هغه خو به حرامیان و ته یې زندهباد وی ما دې راغې تورې نه تی کې نه وویست په لاره ورته یو صحابي په مخه ورغی
حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی یا بل یو بل صحابي بعض حضرات یادې چې په مخه ورغی وته وی عمر سکه یاره د پلان کې د ورزم او نوی دین خوري ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نه پرېدم شربت پتوره وا اخو صحابي خو پټ مسلمان عمر دا کار ګران دی نشي کولی نه خامخې کوم عمر ګوره مکه ډېر لوی قوم دی یاره وی ما دې دا قوم ملک خدا کار دنن کوم وتوی نشي کولی مکوا بس دې په پیښو وی لکت سعادت معلومیږي لکه چې تم صابي شوی صابي به دین ته او دې چې تا برابر کوم هغه ته ما پرې د ورشه د خور او د اوخي غم دیوال ته چې د کمی ډیوی وجلو پسې زید هغه رڼا ستا د خور کور ته نه نوته پیغور یو نو عربو له پیغور لوي شو بس فورا لاړ نبی علیہ السلام یې پځې پرې خور کړل د خور نوم فاطمه التلا او د اوخي نوم سعید ابن زید چې الته څنګه اتفاق تا ګوره هغې یو استاد راغلی د قرآن ورته ښیي حضرت خباب رضی الله عنه هغه چې وهب یې غریب ټکاو او ته قرآن ښیي او دروازې ځان پسې د دننه نظر دیر کړی چې عمر ورغې دروازې یې دیکه ورکړه دروازه بنده وه چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف تلاوت یې واورېد خو دا خبره خو ټیک ده دا خو زما دا خور او اوښې مسلمانان شوي دي نو د غصې نه د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه لاس موټي باندې دروازه واله ورلرکې هغې خو پې شو هغه استاد ته وی حضرت خباب ته داسې کار وکړه ته یو غاړې ته پټ شه کټلات دی او زه یو خیمه دی خور ده نو بس خدای را پېښه کړې دا څه چې کېږي چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو دې اوښې ته په پرزو نه شو او که لاندې ځای نه نو بره ځای شته ښه بره اوښې چې بره درې خورې دي او بره ځای شته الله وبخ بره اوښې چې بره ځای ډېر دی اوښې سره په پرزو نه شو او داسې لګیا دي چې دې خو ډېر زوروره توره او د تورې په دې موټي یې وایي دا خپله اوښې نو دا خور یې راغله چې یو خوا مې رور دی بل خوا مې اوښې د خلاصې یې کړو خدای مو به خلک غوندې چنده کې تعاون وکړي ښه ځکه زموږ د ډېر زیات کار پاتې دی اوس او قرضداري ډېرې پیسې را باندې قرضې پردی پیسې مې یو بل نه واخېستې هم پکې ولګولې دا پرشونه پاتې دي پلسترې پاتې دي بره کار پاتې دی او ډېر کار پکې پاتې دی اوس او بار خو تا ته پته ده موږ چا نه چندې نه غواړو او نه چاته وینا کوو هم ستاسو په دې لږو لږو خدای برابروي نو زه د اخلاص نه لږ غوندې تعاون پکې وکړم یا که د چا سیمټ موږ ته کمې دی که د سیمټو چا وس رسي نو څه بورې سیمټ که د چا وس کېږي ووایه مانځه نه پس خیر دی ما غرور ته ووایه قاري صاحب په فایض احمد ته څه سیمټ څوک اخیستی شي هغې هم ضرورت دی موږ ته نور هم څه د بعضې څیزونو ضرورت دی نو دا خور یې ورله او د دواړو خلاصې کوي نو حضرت عمر څپېړه اوچته کړه دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر په مخ پرېوتې بس چې داسې وشو نو بس خور هم د عمر خور وه وی لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړه کړه بس مونږ مسلمانان شوي نو چې ده دا خور دی اوښکو ته وکتل سترګو ته او دی وینو ته وکتل نو پړه کې رحم او خې پرېښود تو یې کېښود وی تاسو څه وې ما ته وښایې وی نه ښایو ته خو پلیت یې ته خو کافر یې تا ته مونږ دا نه ښایو وی څه چل وکړم وی لامې بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې د نبي علیه السلام بیګانه دعا عرش ته رسېدلې ده اثر شوی دی بس زر راووت د کټ ته لاندې نه ای عمره قسم مې ته چې د چا مرګ پسې دی بېګې ستا د ایمان دپاره دعا کړې ستا خیر خواهی پسې ګرځي او د شپې نبي علیه السلام بیګا دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان کې نو د ده نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دل یې تغلیب ورکړ دی کې یو مسلمان کې ته بیګا دعا غوښتې ده او ته مرګ پسې ګرځي ادې خیر لټوي ته مرګ پسې ګرځي وی لمبن وی ته وایه څه دی وی ما ته خو څه وایه که نه
نو چې څنګه پاڼه راواړوله قرآن حکیم به په تختو لیکه د کجورو په تختو به لیکه په ډبرو په کاغذ نو د نبي اسلام په منځ کې چې تختې راواغېسته لومبی آیت عجیبه دی لومبی آیت هغه داسې دی چې انی انا الله انی انا الله ظالم لا اله الا انا ما سره شریک نشته فاعبدنی زما عبادت وکړه واقم الصلاة لذکری او زما د پاره ما د یاداش کما یادې لمونځ وکړه په مانځه مې یاد کړه دا لومبی آیت دا الله د توحید په چې دی اورېد دی پړه کې اثر وشو وی دی چې د نبي علیه السلام نو بس خوشحاله شو نبي علیه السلام دار ارقام کو اول ته هغه ته اطلاع رسېدله چې عمر د مرګ پسې راوتې او توره ورسره صحابه هم پریشان چې دې څنګه دار ارقام ته ورننوت صحابه وایي صاحب هغه دی راغی نبي علیه السلام هم ډېر بهادر و وی دی خواشه وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه حضور پاک ور منډه کړې ور تیز شو عمر یې د دقه ځای نه کلک کړی هغه بهادر عمر په رپېدو شو او رستو بیا وایي رستو وی قسم دی که داسې حال را باندې چېرته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان ته راورسېد وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې وایا عمر په څه نیت راغلی شابه وایا د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږه کلمه ویم کلمې وې او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر خوشحالۍ نه وي الله اکبر او جنت فرشتے سوئی اسمان کے فرشتے ابن ماجہ کے حدیث تھے ابن ماجی په حواله درته ویم ابن ماجه کې څه دي استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته چې څنګه مسلمانان خوشحاله دي یو بل مبارکباد ورکوي مبارک شه عمر مسلمان شو نو په اوه اسمانونو کې فرشتې یو بل ته ترغاړو دي مبارکباد ورکوي مبارک شه عمر مسلمان شو خدای مسلمان ګور یو وی دا الله رسوله دا دین حق دی که نه وی ولې حق نه دی نو یې پټ ولې ناست شو وی ما ته لاډر نشته وی زه خو پې ورغلم راغې د بیت الله خواله ودرېد وی که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پېژني نو انا عمر بن الخطاب اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام سر به راوړي هلته ناست دي او یې ما ایمان راوړه ښه مسلمان شوم ښکار لته په خپله ښکار شو ما ایمان راوړم او که چا کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ځای له سوخپه نه وړي بیا په غریب هر سړی ورځي په مضبوط پهلوان څوک نشي ورځي چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدلی نو وال ټکولم شروع دي لیکن خدای یو کس مسلمان دی یو کس مسلمان دی بهر کې زما رونو دغه تکلیفونو سره اسلام خور خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګوره د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ کو ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي مونږ خلک ته لرې یادو لرې اصل کې عربی کې سلا لفظ دی سین لام پیروان ته وایي چې کوم غوا لنګه شي او بچې په هغه کوم غلاف کې بندي هغه کوم غوښه کې د وینو ډکې پیروان ته دا به څوک عقبه ابن ابي معيط سپېره پاسېد لاړ راویړو چې راویړو څه چل ورسره وکړم نو نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې دوی په سجده پرو دي پرې ملی ولګېد نو حضور پاک له په ملا راکړې چا کې جرأت نو چې ته غورځولې حضرت فاطمې ته چا ویل ماشومه وه ماشومانو ته خو څوک غږ نه کوي په منډه راغله هغه شی د نبي علیه السلام د ملا نه ووت دا عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او پیغمبر علیه السلام ته دغسې ګریوان ته لاس واچو تا ویې کول او نبي علیه السلام ناست و چې زور یې ورکړه په دې کونډو پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه یې خلاص کړ اتقتلون رجلا یقول ربی الله ظالمانو خو چې رب مې الله دی نو تاسو یې وژنئ خو حضور پاک کې هر قسمه طاقت مو خو دې وخت کې د الله حکم دا دی چې ته به غږ نه کوې وروسته به سره کوو غږ به بلکل نه
په دې هر څه ناکام شو. یو ځل ته ابو جهل وایي ځکه ته پیغمبر یې؟ وایي د پیغمبر خو څه معجزه مې که نه وایه که نه. وایي دا سپومۍ به راته نیمه نه کړي، داسې معجزې به یې غوښتې چې سړی وایي چې په دا سر مې ورې چکونه ولګول، خدای مې بې خوباست. جبل ابي قبیس ته وختل، وایي راځه. الله نه یې سوال وکړه، الله وایي کوم دا معجزه کوم راویښېږه. جبل ابي قبیس ته وختل، وایي ښه که دا سپومۍ نیمه شوه بیا به مې ومنې؟ وایي یو. الله سپومۍ دوه ځایه کړه، نیمه د غر نه یو طرف ته شو، نیمه د غر نه بل طرف ته شو. اقتربت الساعة وانشق القمر. نو چې څنګه نیمه شوه نو هغې څه وې؟ وایي دا دې نظربندي وکړه په مونږ، جادو دې وکړو. وایي ښه نو زما نظربندي خو په تاسو کېږي؟ وایي یو. وایي د بار خلکو نه تپوس وکړئ، جادو خو تاسو باندې وشو. وی با خبره ټیک تا. نو چې کومې قافلې په لاره د مکې را روانې وې روز به پس راغلې، هغې نه تپوس وکړو تاسو په لانکۍ شپه څه نه ولیدې؟ یاره وایي سپومۍ په میند دوه شوې وه. وی اوس منې که نه؟ یاره وایي غټ جادوګرې په ټوله دنیا د جادو چلېږي. آیا دا نه دا ټوکې به یې کول. بهر کیف څه واقعات به درته بله جمعه کې بیا وایي. اصل دې په اندازه تاسو ورونو په دې اندازه باندې ځان پوه کړئ چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود د هغه په صحابو د دین څونه قربانۍ راغلې دي. موږ څه وکړل؟ نه مو مال کې څه قرباني ورکړه، نه مو په جان کې څه قرباني ورکړه، نه مو په اولاد کې څه قرباني ورکړه. الټه لا دین پورې خندا بیلې کوو، نیکانو پورې خنداګانې بیلې کوو، جوماتونو مدرسو پسې او په عالمانو او دیندارانو نیکانو ګیرې پورې پټکي پورې خنداګانې مو بیلې. کم از کم د دې نه ځان ساتي. مرګ را روان دي، د دنیا د هر څه پاتې دي، دا بچي پاتې دي، دا مال پاتې دی، دا کارخانه دی پاتې ده، دا موټر دی پاتې دی، او که د چا ریړه او خر دی هغه دی پاتې دی. د قبر حساب کتاب به راسره کېږي. او حضور پاک چې د کوم دین لپاره محنت کړې دی او خواري کړې ده هغې له به مونږ هم کار کوو. رب العالمین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم مونږ روان دي. الله دې زمونږ د حضور پاک مبارک ښکلې عقیده او ښکلې عمل نصیب وګرځولی. الله ته هم د ګمراهونو په امن کې وساتي. خدای رښتیا او سوچه عقیده او سوچه عمل هم نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. یو مرګري زنانه د کور کې د پالج والې ده، دعا کوي چې رب العالمین ورته شفا ورکړي. بیماران دي که هسپتالونو کې ټولو له الله شفا ورکړي. که د چا اولاد نی بچي نی خدای نارینه صالح اولاد وله ورکړي. الله که څوک په پریشانو ټینشنونو کې دی الله پریشانۍ په خوشحالۍ بدلې کړي. خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتي. څوک بې روزګاره دي روزګار یې نصیب کړي. د چا روزګارونه دي پکې ورته ډېر لوی برکت واچوي. زموږ د جومات کې چې چا هم تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله ټولو له په دې باندې اجرونه ورکړي. او زموږ دا جومات الله په دین آباد کړي، په منځګزار آباد کړي، او د قرآن شریف په تلاوت باندې آباد کړي. خدای ته زموږ نه راضي شي او دنیا او آخر کې د خپل قهر او خپل غضب نه په امن او امان کې وساتي. او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد